له پاکه ربه بعد په دې دنیا کې د خدای دویم تصویر چې دی هغه مور ده. مور چې یو ماشوم په خپل وجود کې جوړوي، تخلیقوي، د دو وجود د دو هډونه له خپلې وینې جوړوي، له خپل کلشیم یې جوړوي. او کله چې د ماشوم کلشیم کم سي یا فولاد کم سي، مور خاورې خوري، ولې په خاورو کې فولاد شته. له هغه خاورو فولاد واخلي او دغه ماشوم هغه د وجود کمی ورپوره کړي. سلامونه قدرمنو، نن په مور خبره کوم. مور ادې، ادکه او څوک یې دادا هم بولي. مور لکه له رب سره چې کوم پاکه مینه موږ لرو، هم د بچي د اولاد او د مور مینه هم دونه پاکه مقدسه ده. دلته په هر څه کار سوی دی. په مشرانو، لیډرانو، اتلانو ډېر کتابونه باندې لیکل سوي دي. په محبوب جانان باندې، په معشوق باندې ډېر شعرونه، ډېرې غزلې ویل سوي دي، فلمونه باندې جوړ سوي دي. د ډېرو شیانو وضاحت سوی، خو د مور د وجود وضاحت چا نه دی کړی. داسې یې نه دی کړی چې څنګه پکار دی. او چې کله د ماشوم وجود په نس کې جوړ سي، پښې مکملې سي، بیا تقریبا له 7 میاشتو بعد دغه ماشوم د مور په نس کې لغتې وي. مور خوږوي، خوب ته نه پرېږدي، له دردونو تکلیفونو سره یې مخ کړي. او چې کله ماشوم د دنیا ته راځي، زیږي، مور د مرګ سره مخ کړي. له زیږېدو بعد، له پیدایشه بعد د مور او د اولاد د مینې یو لازواله کردار شروع شي. وجود یې د ماشوم د مړېدو لپاره شیدې جوړوي او ماشوم په مړوي. مسلسل یې په خوب کې ساتي، لمبوي یې، سترګې ورتوري، سر ورتړي. کله ماشوم ډېر ژاړي، دوا درمل ورکوي. او چې کله ماشوم د شپې ځای لوند کړي، مور په دا لاندې ځای پرېوځي او ماشوم په وچ ځای باندې پرې باسي. 2.5 کاله د وجود شیدې ورکوي. داسې تر 10 کلو پورې ماشوم لمبوي، ټول ضرورتونه یې پوره کوي، خیال یې ساتي، ځوان یې کړي، بریتور یې کړي، ژړور یې کړي، پروفیسر سي، جرنلیست سي، مشر سي، لیډر سي، دا ماشوم پلار سي، بچي پیدا کړي. بیا دغه د مور زوی لیډر پیژني، مشر پیژني، اولاد پیژني، کور ودانه، واده پیژني، د هر شي احساس ورسره وي، خو مور هیره کړي. او بیا زموږ په کتابو کې، زموږ په سیاست کې، زموږ په ورځني ژوند کې د مور په کردار باندې خبرې نه کېږي. مور نه یادېږي چې مور د خدای پاک په دې دنیا باندې دویم صورت دی. مور زموږ خالق دی، مور زموږ دویم خالق دی. څوک چې مور نه پیژني، هغه هیڅ هم نه پیژني. څوک چې مور نه پیژني، هغه نه پوه دی، نه انسان دی، نه سړی دی، نه مشر دی، نه لیډر دی، نه پلار دی، نه زوی دی. څوک چې د مور قدر نه کوي، هغه د هیچا قدر نه کوي. زموږ په تاریخ کې د اتلانو کردارونه یاد سوي دي. په محبوب جانان باندې شعرونه لیکل سوي دي، کیسې ژوندۍ دي، نن سبا یې هم خلک کوي. شاعران شاعري باندې کوي، فنکاران ګلوکاري باندې کوي. هر څه یادېږي، خو مور موږ هیره کړې ده، مور نه یادوو. راځئ مور ژوندۍ کړو، د مور کردار را ژوندی کړو، مور ته احترام ورکړو.